یو حدیث کې درجه دومره عجیبه حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې راځي اشرف النبي صلی الله علیه وسلم على اطم من اطام المدینه رسول صلی الله علیه وسلم یو ورځ په مدینه کې دنه په یو چت ځای باندې ودرېدو یا د یو کور په چت باندې ودرېدو او به د صحابو ته هل ترون ما ارى دا سچ زینم تاسو تخکاری قالوا لا يا رسول الله يا رسول الله تاسو نخکاری رسول الله ته ووري فاني ارى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر او زخو فتنين مستاسو بکورونو کې دسی راوړيږي لکه باران چې راوړي ما ته فتنې ښکاري متفق علیه حدیث ته بخاری مسلم ستاسو په کورونو کې به د فتنې دسی راشي لکه باران چې راوړي د باران سره د تشبیه ور کړی دا علماء د باران سره تشبیه به ور کړی چې باران چې راشي نو پورا علاقه راځي هغه ټول ارسره گیر لکه چې په دیزي کې دا کوم چې موږ دلته یو په دیزي کې اوس باران کې په دې ځمکه باندې نو دانی شي کېدای چې لکه دلته د باران وشي او دا ټول ځمکه د خوښه د ځمکه چې موږ سره کومه ده اوس په دې لم دي چې په دې منځ کې یو ځای به وچ پاتې شي نه چې باران راشي په یو ځای باندې په یو علاقه باندې په یو کور باندې نو په دې ټول ځای باندې بیا راځي چې اوس په یو کور باندې باران وري نه دا منلو خبره چې په یو کمره کې باندې وري او په ټول باندې بل پاسه راځي ځکه دا فتنې به عامي فتنې او هر کور ته بدل نه شي ان سره به چې څه د فتنې زمون کور ته راغلي او راغلي زمون کور ته رافتي او زیره ور کومه غسړي د چا په کور کې چې دیش پروت تا خو د فتنو پلار کور ته راوړي تله تاسو کې چې فتنې وي فتنه دغه ته وي کنه چې خلکو دین خرابوي ستا بچي ستا خزه ستا خويندې ستا لونه ستا زامن ستا بچي ستا ورونه ټول د دې دیش ته خراب شي او په دې کې ته اندوان ولې سخه تاسو څه خلک چې اندوان او يهود او نصارا دا په موږ مين دي لکه موږ دې ځخه دغه طریقې خي دلته دا ماکډونالډز دې کا سبلا دغه ولې چې کوم دې دا برګری ورکی هغه په وخت کې د ماشومانو یو لو براويستي و چې لکه څوک دلته سواخري خوراک د پرنه موږ بوله د هدیه ورکونو نو پاره کې یو سړی جوړ کړو کارټون ته کو هغه په یو ډبیله پاس ولاړ دغه به عمرګری دا خبر معلومه کړی و او بیا غوړ کړی مو نشر کړی و د مسلمانانو کې چې کله چې دغه ډبی باندې سړی غورو کې کم ډبی باندې چې سړی ولاړ نه دا یو خپل په ډبی له ګوري دی یو له پاسه کارټون دي چې جوړ یو خپل په ډبی ده دغه چې ډبی پورن خطر او یو خپل دي له پاسه چې لکه بال لته ورکی یا شیل لته ورکی نه د دغه خپل سره په خوا کې لیکري دی په عربی کې خوازه محمد یعنی د رسول صلی الله علیه وسلم نوم لیکلی دی او زمونږ بچو تم دا دغه د کیږي ستاسو د محمد صلی الله علیه وسلم چې د سپکو یا د دې لایق ته چې لپاسه په شړخ پکېږي دا زمونږ ماشومان په دې باندې لوبي کوي فتنې دومره ډېر شي تاسو څه خیال لري چې يهود او نصارا په دې ماشومان د لوبو په سامان کې هم موږ پرې نه خودو نو په دې ټي وي ډیش کې وسخه سم ته خیس بلکې شیعاګانو روافضو د الله لعنت دی په شیعاګانو باندې دا ډېر خبيث مخلوق ته رزم کې ولې مخ باندې هغه په ایران کې څه ټوپکې جوړ کړې دی وړو د لپاره وړ چې بلوبي کې غوازونه چې راوباسي نه هغه دوه ټوپکې به عالم په خپل درس کې دا خبر بیان کړي او هغه خولي خلکو ته ما په خپل لیدلې چې کله به هغه ټوپک د زور کو ماشوم په زور کې کنه نو باغی کې به دا ولیا بالله د الله لعنت دی په ابوبکر او په عمر باندې چې کله به دا ټوپک دا بټن دي شو نو بای کې ودا خبر راتله هغه بل هغه بټنی چې دي شو نو ابو بکر او عمر او حفصه او عائشه او نور صحابه ذکر کړي او عثمان بن عفان رضی الله عنه اجمعین وې دا ټول مرتد نه دا اوس ګوره پلار لړ شي بچی له جلو به واسه زما بچی لوبي کوي او دې چې ټوپک دباو کې ودی کې دا خبرې کیږي کوی نو ته دا خبرې زموږ دشمن ګوره د منګي زموږ دشمن بالکل موږ ته بالمرصاد وې خلاصته چې څنګه مسلمان خرابو څنګه مسلمان تبا کو څنګه دغه بچو ته نقصان رسول او خزو ته نقصان رسول زمو خزو ته څومره نقصان ورسو په دې خبره باندې چې دا وی مسلمانانو د معاشره چې کومه د ډیره تنګه معاشره د زنانه به په کور کې تنګي او د غوي سره ظلم کیږي او زنانه مزدوري ولې نشي کولای او زنانه سکولونو ته ولې نه راوځي یو خدغه ولا جوړ کې لپاسه کوم چې بيدینه به دوکش یره دوی د خبرم سي نو په من کې انجوز ته وګوره انجوز کومه کمپنیانه چې کار کوي زموږ په ملکونو کې د انګریزانو کمپنیانه دی يهود او نصارا نو هغه
هغه زنانه چې د دې سي علاقو زنانه د غوي سره مزدوريان او کارونه کوي چې هغه علاقې زنانه چې د چا په خالي دی نه چې دا څنګه دی وسنګ دومره عزت ور خلکو دومره پردي ور خلکو هغه د خلکو دغه زیته ورسو او دغه بے غیرت د چا چې د لوري یا د خوري یا د خزي د دې سره لپاره لګي کته ته ضرورت د کارخانه دی یاره 1.5 روپۍ ولته ورکړي دا تنخواه ورکړي 500 روپۍ تنخواه ورکړي محکمه او حدیث وی رسول سمو یبيع دینه بعرض من الدنيا خپل دین به خرڅي د سره لپاره دنیا پر دې سړي د دین خرڅ کو دې د فتنه وي نو خبره مې دې پوری کول چې بکور کې دنه غټه فتنه ده چې بکور کې ټي وي او ډیش پروت دا غټه فتنه ده چې ست اړه ته د بکور کې دنه ملي د جادو چینل پښتي د کوډو چینل پښتي د فلمونو شتي بیرشي وې زموږ نور د کور د تختیدلی وړیا د بالله دې په موږ پر دې رواج او زموږ زوی چې دې مثال کې پردې جنې تختولې دغه سره زنا کړي د دې به سهل لوي سوال دا دی چې دوی ته چا د طریقې وخو بلر خپل بچی ته خپل د طریقې خي ها دا ټي وي دې شراوړه دی ته خي کنه نبی صلی الله جاړي او سره بیا دغه کړه دی چې زما زوی دا وکړو زما زوی ماته دا ویو زما لور دا چلو دا ته په خپل خولي په دې ډیش کې دنه چې کم فلمونه راځي او کوم ډرامې راځي ورشتیا جواب ځل ورکي مال مرا کوي ځل جواب ورکي په دې کې د څه ډراما او د څه فلم باندې چې پای کې د مینه محبت خبرې نه د څه ډراما او د څه فلم په دې کې نه چې پای کې د مینه محبت خبرې ونه د څه فلم او ډراما څوک نشي خوې ماته چې باغی کې به دا مسله نه خولي چې الک به جنې څنګه تخته او جنې به الک سره څنګه شي ټول دغه مسلې دي زتا سره مینه کوم او ته ما سره کوو زتا سره مینه کوم او ته ما سره کوو انده مسلې طریقې خې دی ورته چې تاسو مسنګ ځان کړئ نن سبا زموږ لکان ته وګوره وړه لکان دي او ټول خبر دي خپل علاقې نه وړه لکان په کیلو کې د شپې نه سي د ماخام انځنه بعد د دکانونو سره نشي تماشې کوي وړه ما شومنن چې بالغ شي نه وغو چې اولم چلو ورځي سیګریټ بسنګس کې کنځلي بسنګ کې بدمعشي بسنګ کې د کوم ځینې زده کړی نو په معاشره کې خدای نه زموږ چې کوم پوخانی مشران تیر شي خو دې درنه خلک هغه خو د مشرانو ډېر سخت عزت کوو هغه چې دې نشي تماشې عاملې دي کړي هغه دې شي عام دغه بهایي د کارونه چې تاسو نه دي کړي دا کوم ځینې موږ ترلو ته ال رالو چې کله زموږ کور ته او زموږ علاقې ته او زموږ کلی ته دې شو ټي وی را دا هغه وخت نه راغلي خلک بهایي شي به شرم شي پوخابه کوم چې مشران موږ سره نشي سپینګری دوی ته بخپته چې مشه بر روانو یا علم بر روانو یا ګيري ول انسان بر روانو دا کچابه ګناه کولم ګناه به پټه کړه اوس په کلی کې په یوځي کې مثال کې د لسی دکان د خلک لسی سکی پای کې خپ درز چې د انډیا سندري لګیدلی او د پښتو سندري لګیدلی کبدي دکان باندې سپینګری وړي کبدي باندې عالم وړي کبدي باندې هر څوک ورو تخپل کار کوي د زما دکان ته په هي او د خلک به شرم شي دا حیا او شرم به کې چې سره سپینګری بلکې سپینګری دغه صفاو وې کدی نه خو خپل دکان ته ځه دا زمو د نه چاپ ته چورځل ته دم ته د نه په چاپ کې دم توب دي کبه بقاله کې دکان کې کینی الته دم توب دي کبه بل ځای کې کینی الته سندري لګولي یعنی دور د بهي او د فتنی د عام شي په کورونو کې دنه فتنه یو مثال پیدا کړي ټي وي او ډیش بل فتنه سره په کورونو کې دنه موبایل په کور کې دنه موبایل سبحان الله نن سبا دې وخت چې اورکه ماشوم د جیب نه دومره غټ موبایل له وبسي چې راغنه غټي دا چې درل پلار د سعودي نه لګره د پلار د سعودي نه لګره ماته چې خیر دې ته دی ګوتی وای او درته وایم پوخا چې بچا انټرنیټ لګاو پوخا او ما په یو وخت کې یعنی تقریبا د نن لس کاله مخ کې ما سره کمپیوټر او ما انټرنیټ لګاو نو دا انټرنیټ دومره خرچه و چې یو څومره اجتماع کوشش وکړ به ما خپل خبره پرې خو ځکه چې انټرنیټ لګول په هغه وخت کې ډېر ګران کار او د هغه سړي سره به انټرنیټ چې هغه ډېر سخت مالدار چې خرچه او هغه به سي بخره کړو چې چا به سم مسله او صدرونه هغه به سي بدو ماته انټرنیټ ولګو یا ماته دا مسله راوړه او وس انټرنیټ صرف ستاسو په موبایل کې یو بټن دی دا انټرنیټ ته شته پیسې ورکوا او چې څه ګوري نو خلک وایي چې دا په سعودي کې نه په پاکستان کې وځي په پاکستان کې ستاسو د کلی کې د بجلی چې بګینشتي په دې کې انټرنیټ کار کوي په دې کوم کلی کې چې بجلی نشته او غریبي بګیره په دې کې انټرنیټ کار کوي
نو ته چې خپل زوی له خپل لور له غټ موبایل لګېلی دی او خیر دی بدی کې به ګوتې وي نو بدی کې چې ګوتې انټرنیټ وچلو په انټرنیټ کې یهود او نصارا مونږ ته څه خبرې ښیي وایي نه هغه پکې دعوت یې زده کوي دعوت یې زده کوي او هغه دین یې زده کوي ګوره د انټرنیټ نه او د ډیش نه د دین هغه سړی علم زده کولی شي چې باقي دنه تقوا او ته دومره غټ سړی ته چې انټرنیټ ولګې نه ستا لاسونه نشي ودرېدی شیطان دومره زورور دی نو ستا هغه زوی چې هغه نوی نوی ځوان شوی دی دی به څوک راټینګ کړي یا هغه لور چې کومه پیغله شوې دی هغه به څوک راټینګ کړي چې دا غلط مخاطمه ګوره که نه ته دې ځنه په سترګې ایښودي دي په هغو باندې فتنه دي ته بلکې خوشحالي چې کله دې سره دغه راوړي انټرنیټ او د ده د زوی یا د ده لور پکې ایډي خوشحاله شي دا زمونږ لور ده دا زمونږ زوی ترقي کړې دا ته زه ګرنټۍ سره وایم چې دغه هلک به په دې انټرنیټ کې ډېره ګن بلام کتلي ولې ځکه چې یو غټ انسان چې واده کړی او بچي هغه هم ځان د دې فتنې نه نشي بچ کولی واده یې کړی بچي مې او ښه هوښیار او ښه په هر څه پوهېږي هغه چې مې د انټرنیټ راوړی چې کله به غلط څه ویني کولاوي نو دغه هلک چې نوی نوی ځوان شوی دی او د نوی نوی ځواني دا وخت چې دې وخت کې سړی لیونی هلک لیونی په هېڅ خبره نه پوهېږي خواهشاتو پسې روان او ته ورته دغه موبایل لګېلی دی او پرې خوشحالېږي چې هغه پکې آیډي جوړه کړې د ځان دې ته فتنه وایي رسول صلی الله علیه وسلم چې وایي دا فتنې به د کورونو کې دننه داسې راځي لکه څنګه چې باران د برې نه راورېږي والعیاذ بالله فتنې دومره ډېرې شوي نو کوشش دا کوئ زما ټول وروڼو ته نصیحت دی چې د فتنو نه ځان لرې ساتئ او په کوم ځای کې چې فتنې د هغه ځای نه ځان لرې ساتئ چې په کوم ځای کې ته پته ده چې په دې ځای کې خلک سندرې اوري خلک فلمونه ګوري خلک د ډمتوب کار کې د هغې نه ځان لرې ساته په کوم ځای کې ته پته ده چې دلته زنانه بې پردې ګرځي دلته زنانه په غلط حالاتو باندې په غلط شکل باندې ګرځي د هغې ځای نه ځان لرې ساته په کوم ځای کې چې ته پته ده چې دې ځای کې زما دین ته نقصان رسي هغه ځای نه ځان لرې ساته رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې یو وخت به راشي چې صرف د هغه سړي دین به په حفاظت کوي چې د دې غرونو په دې څوکو باندې به اوسېږي دومره دا فتنې به ډېرې شي نو دا کوم چې د غره په څوکه باندې به له پاسه ناستي که نه هلته او هلته چې دی بس یخې اوبه څکي او ځان له څه خوراک کوي او د سره را کوزېږي نه که ته د دغه سړي دین به صحیح دا به حفاظت کړي نن سبا دا شیطانان دومره ډېر شوي دي زه ګوره د هغه شیطانانو خبره نه کوم د هغه پیریانو زه د انسانانو شیطانانو خبره ته کوم دومره ډېر شوي دي دومره چې والله که نیک عمل ته دې پرېږدي د سره دې نیک عمل ته نه پرېږدي